سلامونه. د دې لپاره چې بلجیم د ټاکنو په اړه معلومات ترلاسه کړو او ښه ټاکنه وکړو، اړینه ده چې لومړی د بلجیم د فعالو ګوندونو په اړه باندې څه معلومات ولرو. په دې لړ کې نن درته زه د کارګرو سیاسي ګوند یا پی وی دی ا معرفي کوم. هیله ده چې دا معرفي مو خوښه شي او د بلجیم د سیاست او حکومت په اړه درته کافي اندازه معلومات حاصل شي. نن راځو د بلجیم د کارګرو سیاسي ګوند یا پی وی دی ا ته. بلجیم د کارګرو ګوند په هالندي او فرانسوي ژبه کې واحد ګوند دی. په هالندي کې پی وی دی ا پارتی وان د اربیت وان بلخیا اختصار دی او په والونیا کې پی تی بی په فرانسوي د پارتی دو تخوای د بلژیک یا هماغه د کارګرو د بلجیم د کارګرو ګوند معنا ورکوي نوم لري. د بلجیم حکومت کې له والونیا او فلاندر څخه د یوازینی ګوند دی چې په حکومت کې سیاست، ستراتیژي، نور مسایل او ګډ او په ملي کچه یو دي. په ټول بلجیم کې په یو ډول باندې عمل کوي. په 1980 کال کې دا خوځښت د لووین کاتولیک پوهنتون د محصلینو لخوا د کمونیستي او سوسیالیستي نظریو ته په میلان کارګرو د حق غوښتنې او حقوقو د تامین لپاره رامنځته شو. باور له مخې دوی رادیکال چپ اړخي دي چې د خلکو لپاره دوی مساوات او برابري غواړي. دې ګوند د پالیسۍ اصلي محور له کارګرو څخه دفاع ده. دوی کارګر ته ډیر حق غوښتنه کوي. د متقاعدینو لپاره د تقاعد د معاش د زیاتوالي غوښتنه کوي. دوی وایي چې د تقاعد عمر باید له 65 کلونو څخه لوړ نشي. په ټولنیزو پروژو او د زیارکښه طبقې د اتحاد او یووالي لپاره دوی کار کوي. دوی پر سرمایه او کمپنیو د مالیې د لوړوالي غوښتنه کوي. اوس مهال دوی د ټولنیز اقلیم د بدلون شعار هم بدرګه کوي او وایي چې باید ټولنیزه بېعدالتي او نابرابري له منځه لاړه شي او ترڅنګ یې باید محیط زیست یا اقلیم ته هم پاملرنه وشي. دوی په بلجیم کې پر موټرونو او پارکینګونو د جریمو د زیاتوالي غوښتنه کوي او په ډیرو ښارونو کې دوی د زرغون ګوند په څیر د ښار منځ له موټرونو خالي غواړي او یوازې باید خلک په بایسکل یا پیاده هلته وګرځي. په نړیواله کچه دوی د چین او روسیې د نظامونو ته میلان لري او په ټوله کې د کپیټالیزم او امپریالیزم مخالفت کوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل دوی مخالفت کوي او دا یې غندلی دی او ترڅنګ پر اوکراین کې د ناتو او اروپایي ټولنې د مداخلې هم مخالفت کوي. Als Rusland burgerlijke bevolking gaat treffen, dan regent het van resoluties. Dan regent het gewoon sancties. Maar als Israël, en ik heb het vandaag vertoond, burgerlijke bevolkingen aanvalt, geen sancties. Laat ons hebben wat er gebeurd is de laatste 10, 20, 15 jaar. 6500 Palestijnen doodgeschoten. Een blokhuis op Gaza, geen woorden, geen sancties. Jarenlang kolonisatie, gebruikt het woord apartheid. Niemand spreekt erover. د کډوالو په برخه کې دوی ځانګړی تمرکز نه لري ولې د کارګر په ډول دوی د بشپړ بشري حقوقو غوښتنه ورته کوي. دا ګوند د بلجیم د سیاست په کچه په بیلابیلو مؤسسو کې غړي او استازي لري. په اروپایي پارلمان کې یو، په فدرال پارلمان کې 12، په سنا کې 15، د فلاندر پارلمان کې 4، د والونیا پارلمان کې 10، د بروکسل په پارلمان کې 11 غړي لري. اوس مهال ښاغلی راول هیدیبو je مشري کوي. Maar als Israël, en ik heb het vandaag vertoond, burgerlijke bevolkingen aanvalt, geen sancties. Laat ons hebben wat er gebeurd is de laatste 10, 20, 15 jaar. 6500 Palestijnen doodgeschoten. Een blokhuis op Gaza, geen woorden, geen sancties. Jarenlang kolonisatie, gebruikt het woord apartheid. Niemand spreekt erover. هیله ده چې دا معلومات مو خوښ شوي وي او که چیرې مو دا معلومات خوښ شوي وي، هیله ده له خپلو نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره افغان ټپس وڅارئ.